سلامونه نن واړو په یو ډیره مهمه موضوع خبرې وکړو په اسلام کې د انسان حقوق او کرامت موږ به وګورو چې اسلامی بنیادی سمتنونه په دې اړه سوایي او څنګه یې د انسان ارزښت او مقام تعریف کړي نو راځي چې پیړې کړو ښه نو د نن ورځې بحث په لپاره مو یو روښانه پلان جوړ کړی لومړی به د انساني کرامت پر اساس خبرې وکړو بیا به مساوات او عدالت ته تمه شو ورپسې به د بنیادي حقوقو منشور وڅیرو او دا به هم وګورو چې دا اصول څنګه په عمل کې پلی شوي په پای کې به پر دې وغږیږو چې دا یو الهي او نړیوال قانون څنګه ده ډېر ښه راځئ چې له بیخې پیل کړو مخکې له دې چې موږ د حقونو لیست ته ورشو یو ډېر مهم بنیادي اصل دی چې باید پرې پوه شو دا اصل د انساني کرامت دی په حقیقت کې دا هغه اساس ته چې نور ټول حقونه پرې ودان شوي دي او دا له الهي لورې یو ورکړی شوی مقام دی وګورئ قرآن کریم دا موضوع په دې آیت سره پیلی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا یوازې یو آیت نه دی دا یو بنیادی اعلان دی دا وایي چې د انسان ارزښت په هغه کې دننه دی یعنی ذاتی دی دا د الله تعالی له لورې یوه ډالۍ ده مطلب دا شو چې هر انسان صرف د انسان په توګه د درناوي وړ دی ځکه چې په تر ټولو ښه شکل کې پیدا شوی دی او همدمه مفکوره مونږ یوې بلې اصطلاح ته رسوي اشرف المخلوقات دا د اسلامی فکر یو ډیر مرکزی مفهوم دی تر ټولو مهمه خبره دا دی چې دا یوازې د مسلمانانو لپاره نه دی نه دا ټول بشریت ته شامل دی دا د هر انسان لپاره د درناوي یو بنیاد جوړي او دا روښناوي چې هر فرد یو ځانګړی او لوړ مقام لري اوس چې د کرامت پر بندست پوه شو راځي وګورو چې دا مفکوره پر کومو ستونو ولاړه ده دلته دوه ډیر مهم مفاهیم راځي مساوات او عدالت دا دواړه په اصل کې هغه ستنې دي چې د بشري حقوقو ټوله وداني پرې ولاړه ده نو د مساوات اصل خورا واضح دی په اسلام کې هیڅوک د بل په پرتله د خپل رنګ توکم یا ژبې له امله غوره نه دي دا ټول توپیرونه بې ارزښته دي په حقیقت کې دا د یوې نړیوالۍ ورورولۍ لپاره یو غږ دی چیرته کې ټوله انسانان د یو بل په وړاندې یو شان دي نو دلته یو منطقي پوښتنه راپورته کیږي چې ټول خلک برابر وي نو بیا د یو چا رښتینی ارزښت او مقام څنګه ټاکل کیږي د غوروالي معیار څه شی دی دا یو ډیره ژیره پوښتنه ده او جواب یې د راتلونکي آیت کې دی او جواب یې دا دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم دلته تر ټولو په زړه پورې خبره هم دا ده دا آیت وایي چې رښتینی ارزښت په تقوا پرهیزګاری او ښو کړنو کې دی دا نه په شتمندي نه په مقام او نه هم په نسل پورې اړه لري دا یو داسې معیار دی چې هر څوک کې د خپلو اعمالو له لارې ترسره کولی شي او راځو عدالت ته د عدالت خبره پرته د هغه له مخالف یعنی ظلم نشي بشپړېدلی اسلام ظلم په کلکه غندي او دا مهمه ده چې په ها شو ظلم یوازې فزیکی تیری نه دی دا د چا حق خوړل دي دا بې عزتي کول دي دا هر ډول بې انصافي ده کې دا په فردي کچوي یا په ټولنیزه اسلام یو په بشپړه ډول ردوي او د دې لپاره چې پوه شو د موضوع څومره جدي ده د نبوي حدیث ته وښي ظلم به د قیامت په ورځ تیاره وي دا یو ډیر قوي استعاره ده دا مونږ ته خبرداري راکوي چې د هر ټول بې انصافي پایلې به په آخرت کې خورا سختې او تیارې وي نو باید ډیر ورته محتاط واوسو تر دې دمه مو پر بنسټونو خبرې وکړې کرامت مساوات او عدالت نو دا بنسټونو په عمل کې سما نه لري دا مو د بنیادي حقوقو منشور ته رسوي دا په حقیقت کې هغه عملی طرحه ده چې د یوې عادلانه او سالمې ټولنې لپاره د لارغټ په توګه کار کوي راځئ چې ځینې مهمو بنسټیزو حقونو ته یې کتنه وکړو لومړی د ژوند الحق چې تل ټولو سپېڅلی حق دی بیا د دین ازادي ورپسې د بیان ازادي او د مشورې حق چې د شوري په نوم یادېږي او البته د ملکیت حق دا څلور حقونه د هر فرد ازادي او امنیت لپاره خورا اړین دي راځي چې دوی هی لغ نور هم روشنا کړو د زندگی حق دومره مهم دی چې د یو بې ګناه انسان وژل د ټول انسانیت له وژلو سره برابر ګڼل کېږي فکر کوئ دا څومره لوی مسؤلیت دی او بیا د دین ازادي
په قرآن کریم کې په ډاغه راغلی چې لا اکراه فی الدین، په دین هیڅ زور او زبردستی نشته. عقیده باید د زړه له کومې وي، نه د فشار له امله. نو دا دواړه زنده او وجدان خورا سپېڅلي دي. د حقونو لړۍ دلته ختم نه وي. د شخصي وقار حقونه هم شته. به مثال په توګه هر څوک د درناوي او عزت حق لري او له همدې امله شکنجه په کلکه منع ده. بیا د محرمیت حق، یعنی د چا جاسوسي کول او پټ رازونه یې پلټل جواز نه لري. او تر ټولو مهم د عدالت حق، چې هر څوک باید عادلانه محاکمې ته لاسرسی ولري او ترڅو چې مجرم ثابت شوی نه وي بې ګناه دی. دا ټول د فردي ازادي او عزت ساتنه کوي. او دا هم باید په یاد ولرو چې د حقونه یوازې عمومي نه دي. اسلام د ټولنې د ځینو ځانګړو او زیانمنونکو ډلو لپاره هم مشخص حقونه ټاکلي دي. د مثال په توګه د ښځو د حقونه لکه په میراث، نکاح کې رضایت او تعلیم کې. همدارنګه د ماشومانو حقونه چې باید ژوند، تعلیم او ساتنه ورته برابر شي. او د کارګرانو حقونه چې باید عادلانه او پر وخت مزد حاصل کړي. د کارګرانو د حقونو په اړه یو ډیر مشهور حدیث دی چې وایي د مزدورو مزدوري د خولو لوچېدو مخ کې ورکي. دا یوازې یو شعار نه دی، دا د اقتصادي عدالتو یو ډیر عملی او پیاوړی اصل دی. دا هیزي چې د کارګر حق ته باید څومره برني او جدي په عمل نه راوشي. تر دې ځایه مو پر اصولو او نظریاتو خبرې وکړې. خو پرستنه دا ده چې آیا دا یوازې نظریات وو او کې په عمل کې هم پلي شوي دي. په دې برخه کې به مو دوه مهمي تاریخي بیلګو وڅیرو چې خي دا اصول څنګه له کتابونو څخه راوتل او د ټولي په عملی ژوند کې پلي شو. دلته دوه ډېرې مهمې نیټې دي. لومړی 622 میلادي کال، کله چې د مدینې منشور رامنځته شو، او بیا 10 کاله ورسته په 632 میلادي کال کې، کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله وروستۍ خطبه یعنی د حجۃ الوداع خطبه وانډ کړه. راځئ چې دا دواړه یو په یو وڅیرو. لومړی د مدینی منشور. ډېر تاریخ پوهان دا د بشري حقوقو لومړی لیکل شوی اساسي قانون بولي. فکر کړي په هغه زمانه کې د سند د ټولو لپاره کې مسلمانان وو کې يهودان یا نور د دین ازادي تضمین کړه. په دې کې د ټولو اتباعو حقوقو او مسولیتونو په ډاګه لیکل شوی وي او د متقابله دفاع او مشورې یو سیستم لرامنځته کړو. دا د یوې ګون ارخیزي او پرانیستي ټولنو لپاره یو بېساري ماډل وو. او بیا د حجۃ الوداع خطبه راځي. دا په حقیقت کې د بشري حقوقو یو نړیوالو اعلان وو. په دې خطبه کې په ډاګه ویل شو چې عرب پر جم هیڅ غوروالي نه لري. د ژن او مال سپېڅلتیا یو ځل بیا تایید شوه. د ښځو پر حقونو په زیانګوالي ډول ټینګارو شو او د اقتصادي عدالت لپاره سود په کلکه منع شو. دا د اسلام د بشري حقوقو د پیغامو یو ډیره جامع او ځواکمنده خلاصه وو. ها، نو د دې ټولو خبرو وروستۍ پایله څه ده؟ راز یو چې همه کلیدي ځانګړتیاوې لاندې سکرو چې په اسلام کې د بشري حقونو مفهوم له نورو څخه بیل وي. دلته درې مهم ټکي دي. لومړی، دا حقوق الهي سرچینه لري، یعنی دا د خدای لخوا ورکړل شوي، نه د کوم پاچا یا حکومت له لوري. دوهم، دا نړیوالي دي، یعنی دا د هر انسان لپاره دي پرته له کوم توفیر څخه. او دریم، دا تل پاتې دي، یعنی دا دایمي او نه بدلیدونکي دي. نو له همدې امله دا حقوق ذاتي دي او هیڅ څوک یې له انسان څخه د اخیستلو واک نه لري. او په پای کې غواړو یو پوښتنه مطرح کړو چې د فکر کولو لپاره د لرغوني او بنسټي اصول څنګه کولی شي د بشري حقوقو په اړه د نن ورځې له عصري بحثونو سره مرسته کړي او هغه نور هم غني کړي. دا یو مهمه پوښتنه ده چې موږ ټول پرې فکر کولی شو.